ملګرو سلامونه. تازه زیږېدلي خوسکیان چې د هغې د نوم نه اکثره میکروبونه ډېر زیات دي، نو بهتره دا ده چې تاسو د نوم چې دی دا ضد عفوني کړئ. تر څو د دې ځای نه چې دی میکروب په ډېر اسانۍ باندې انتقالېږي. نو د دې نوم ضد عفوني کول دا ګټه لري چې د دې څخه میکروب په اسانۍ نه ځي او بیا د نیول ایل په نامه باندې کومه ناروغي چې ده هغه خوسکیو ته نه انتقالېږي. نو خوسکی چې څنګه وزېږېد دستي په کار ده چې تاسې نوم چې دی په فایلونو باندې پې ککړ کړئ، ځکه ضروري ده. او دا چې دی که ښځه ده، او دا ښځه ده، ښځه خوسی ده، تازه زېږېدلې، دا به اووه ورځې دلته پرته وي.